سلامونه قدرمنو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او د عافیت جامې به پر تن وي. زه ستاسو ښوونکی احمد ریدی هاشمي یم. هو اوس به وایو کلاس نمبر 2. په کلاس نمبر 2 کې به چې وایو مور ریلیونټ سلیکشنز، یعنی نور سلیکشنونه هم وایو. خو د یادونې وړ ده تاسو کولی شئ زما همدغه کلاسونه په reap.com کې هم ووایسئ. ریپ چې دی ریپ همچنان لکه څنګه چې موږ فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک داسې پلیټفارمونه کاروو، ریپ همچنان یو سوشل میډیا دی چې ښاغلي رحمت الله نوروز جوړ کړی دی. زموږ او تاسې لپاره یې جوړ کړی دی. نو د همدې د سپورټ لپاره تاسې کوشش وکئ چې د اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او استفاده یې کوئ. په دې ریپ کې کلاً هغه زموږ ټول ټولنیز ارزښتونه خوندي پاتې کیږي. نو خبرې اوږدومه نه، راځئ چې خپل کلاس پیل کړو. یو ځل بیا ښه راغلاست. فوټوشاپ اپ مې اوپن کړی دی. دغه د له نیکه مرغه مې دغه اپ هم انسټال کړ چې مثلا زه چیرته کلیک کوم هغه تاسو ته چې شي ښکاره شي او شارټکټ یې هم وکولی شي. له دې ادرس نه تاسو زده کوئ. زه اوس مهال په فوټوشاپ سی سی 2024 کې یم، یعنی 2024 کې ډېر فیچرز دي. نو کله چا سره های کوالټي کمپیوټر وي نو کولی شي چې 2024 فوټوشاپ انسټال کړي، او کله چا سره ټیټ ریزولوشن کمپیوټر وي بیا اټس اوکې کولی شي ښکته ورژنونه انسټال کړي لکه 2018 2019 دغسې ورژنونه. اوس په دې کلاس کې موږ راځو په ځینو سلیکشنو باندې بحث کوو. تیر درس کې موږ یوازې ولوستل ریکټنګولر مارکیو ټول چې مثلا سلیکشن کریټ کوي، خو اوس راځو په نورو سلیکشنو باندې هم چې کوو بحث کوو. اول خو مخکې له دې چې زه دلته نورو سلیکشنو ته لاړ شم، فقط یو سلیکشن چې له ما نه پاته و دې فولډر کې هغه الیپټیکل مارکیو ټول و. د دې سلیکشن او د دغه سلیکشن ترمنځ داسې خاص فرق نشته دی. فقط دا سلیکشن چې کوي دا په دې شکل باندې موږ ته یو نوی سلیکشن کریټ کوي، او الیپټیکل یعنی دایرې په شکل باندې که چیرې موږ شفټ هولډ کړو دایرې په شکل باندې موږ ته چې کوي یو سلیکشن کریټ کوي. اوس په دغو کې زه دلته مستقیم یو نیو لیر انتخابوم. نیو لیر خو یو له دې ځای نه تاسو کولی شئ انتخاب کړئ، بل کولی شئ چې مثلا زه دا بیرته ډیلیټ کړم، دلته مې ډریګ اینډ ډراپ کړو. زه اوس دلته راځم یو نیو لیر کریټ کوم، شارټکټ یې دی کنټرول آلټ شفټ ان. وګورئ دلته یو نیو لیر کریټ شو. اوس دلته راځم الیپټیکل مارکیو ټول سره څنګ کې دلته یو چک لګېدلی دی انټي الیاس. دا څه دی؟ دا زموږ سلیکشن ډېر سموت کټ کوي. فار ایگزامپل زه دلته یو الیپټیکل ټول اخلم او فوګراوند کلر فل لپاره آلټ بیک سپیس دی که ستاسو له یاده نه وي تللی، او د بیکګراوند لپاره کنټرول بیک سپیس دی. صحیح شو؟ نو وخت چې زه دا ډي سلیکټ کوم ایجو ته یې راځم، تاسو وګورئ ډېر سموت کټینګ یې کړی دی، کمپام ورته شوی وي. صحیح دی؟ اوس که چیرته زه راشم دا انټي الیاس آف کم او دلته راشم یو بل سلیکشن دې سره څنګ کې کریټ کم او بیا په دې کې هغه فل کم او بیا دا کنټرول ډي کم، نو تاسې وګورئ د دغه سلیکشن او د دغه سلیکشن ترمنځ څومره فرق دی. دا یې ګورئ ډېر شارپ کټ کړی دی او داسې دی دا ډېر سموت. دا په دې خاطر مې ویلی چې دې کلاس کې یادونه وکړم ځکه اکثره خلک سلیکشن وخت کې دا انچک پرېږدي، نو بیا وایي چې دا زما سلیکشن ولې صحیح کټ نه کړه بیکګراوند، ولې که صحیح کټ نه شو. نو د دې ټولو دلیل چې دی همدغه انټي الیاس دی. نو همیشه په دې باندې دا چک ولګوئ. اوس دا ډیلیټ کومه، مستقیم راځو خپل بل هغه ته ټول ته چې هغه دی یو خو دی سلیکشن برش ټول دی، بل لاسو ټول دی، بل پولیګان لاسو ټول دی، او بل میګنیټک دی. لاسو ټول چې کوي لاسو ټول باندې زه کلیک کوم، مستقیم چې هر رقم زه خپل موضوع خواته وړم دا ماته یو نوه سلیکشن کریټ کوي something like this. ګورئ دا زه بیرته کنټرول ډي کوم او دې نه ښکته چې راشو پولیګانل لاسو ټول دا چې کوي دا سیده انتخاب کوي، یعنی سټریټ فارورډ هغه کوي. ګورئ شفت مې هم نه دی نیولی، که شفت ونیسم ګوره ښه دا
د دې لاینونه چې دي سیده دي، خو که شفټ ونیسم او دلته شفټ ونیسم ګوره دا ډېر سټریکټ هغه کوي سلیکشن کوي. مستقیم همغسې ترازو له کوم ځای نه چې مې شروع کړی و په دې باندې کلیک کومه ګورئ یو بل باکس یې موږ ته چک کریټ کړ. اوس د دغسې سلیکشن استفاده موږ څنګه کولی شو؟ دلته راځو ما یو عکس ډاونلوډ کړی دی، زه غواړم په دې عکس کې دغه کوم بکګراوند چې دلته دی دا دیوال دا ایسته کړم له منځه یې یوسم. اول خو زه راځم دلته یو نیو لیر کریټ کومه. نیو لیر چې مې کریټ کړ دا چک کومه تر دغه لیر لاندې راولم، خو ځکه نه راځي ځکه دا لاک دی. دا بیرته زه انلاک کومه، دا چک کوم تر دې لاندې راولم او د دې شارټکټ چې دی سکویر بریکټ دی، کنټرول سکویر بریکټ رایټ سکویر بریکټ ډاون دا یې شارټکټ دی. صحیح شو؟ اوس دا د اوس لپاره همداسې خالي پاتې وي. مستقیم زه دلته راځم یو شفټ سره یو سلیکشن بل سلیکشن بل سلیکشن داسې سلیکشنونه زه چک کوم او سپیس سره ګورئ دا زما دا د ماوس شیپ چینج شو، یعنې هینډ ټول راغی. په هینډ ټول باندې موږ کولی شو چې عکس دا آوټپوټ ته موو ورکړو چې موږ ته دا بیټر ویو او ښه هغه راکړي، ښه دید موږ ته راکړي. مستقیم دا دلته راځم. اوس دا زه له دې هغه نه آوټبورډ نه آوټ سایډ کې چک کومه اخلم. دا ما چک اوس ګورئ سلیکشن ما دلته په دې باندې کریټ که. اوس وختې زه ډیلیټ پریس کومه نو وګورئ کنټرول ډي زما بکګراوند چې دلته چې و دا ما ډیلیټ که. اوس چې دلته ما دغه خالي لیر کریټ کړی و، په څه خاطر مې کریټ کړی و؟ دا باید حد اقل یو بکګراوند خو ولري. زه کنټرول بیک سپیس باندې دې ته وایټ بکګراوند ورکومه، هماغه وایټ کلر دلته چک کومه فل کومه. اوس راځم دغه دوه چک کوم لاک کومه تر څو دا نور ونه خوځېږي له خپلو ځای څخه. صحیح ده؟ خپل لیر مې لاک کړ. دلته څنګ کې یو ډېر ښایسته کرکټر دی زما فیورټ، شاید تاسو یې له نوم سره اشنا اوسئ، مسټر بین. دا زه رااخلم او مستقیم له دې ټب نه دلته راولم. وګورئ دغه ځوان ما چک دلته راوسته، مستقیم د دې ایجنو سره برابرومه. فکر وکړئ something like this and yes دغه دی لیږ بې سایز هم کوچنی کړمه، دا د څنګ ته راولمه. دا دی تر یو اصطلاح پورې زموږ او تاسې چې جوړ شو ښکلی شانته مسټر بین ډیزاین جوړ شو. دلته موږ کولی شو ټایپ ټول باندې دې ته نوم هم ورکړو مسټر بین. صحیح دی که نه؟ مسټر بین مو نوم ورکړ. ټایپ ټول باندې موږ نیکسټ کلاسو باندې غږیږو د دې یوزج باندې چې په کومه طریقه باید موږ یوز کړو، څنګه پیراګراف جوړ کړو، په دغو باندې موږ غږیږو. خو اوس لپاره تاسې دومره باندې پوه شئ چې مثلا موف ټول دغه سلیکشن چې موږ استفاده کړو پولیګانل لاسو ټول او لاسو ټول باندې موږ چک کولی شو. اوس راځم بل سلیکشن ته، دا بیرته کنټرول ډي کومه. دلته موږ یو بل سلیکشن لرو میګنیټک لاسو ټول. میګنیټک لاسو ټول څه کوي؟ د دې لپاره موږ باید اول لاړ شو یو ایمیج ورته ډاونلوډ کړو. unsplash.com مې خلاص کړی دی الریډي، یو ښایسته مڼه مې دلته پکې سرچ کړې ده. تاسو هم کولی شئ دا چک کړئ، سرچ کړئ او استفاده ترې وکړئ. په دې ویب سایټ کې تاسو کولی شئ د های کوالټي عکسونه هم استفاده کړئ. زه ډایرکټ دا ډاونلوډ کومه، مستقیم دلته راځم اوپن کومه، رایټ کلیک اوپن وذ فوټوشاپ. اوس چې کله زه دلته راځم میګنیټک لاسو ټول انتخابومه، نو تاسو دلته وګورئ دا چک کوي، دا یو نوع سنیپینګ کوي لکه اندروبا غوندې دی. هغه کوم سبجیکټ چې زموږ شته دی هماغ پسې ډېر نرم نرم موږ چک کوو. څنګه کې دا خپل ماوس راوړو مستقیم چک کوي، یو نوع سلیکشن ایجاد کوي. اوس که چیرې دلته تاسې وګورئ ویټ کې یو بله مسله شته دی. که چیرې موږ د دې سپیسینګ کموو، فار اګزامپل یو زه سلیکټ کومه، نو دا بیا هغسې لکه اول ځل چې سلیکشن کوو ځان یې ډېر اوس هغه سبجیکټ پسې نه نښلوي. ګورئ ځکه موږ د دې ویټ کم کړ،
خو که چېرته زه دلته راشم فکر وکړئ اتیا د دې ویت انتخابومه نو وګورئ دا ډېر ټایټ سلیکشن کوي ځان همغه یو سبجیکټ پسې چی کوي نښلوي وګورئ دا بیا ډیپند کوي چې مثلا ستاسو لاس څومره شیکینګ کوي خو که چیرې له تاسو نه کله دغسې اشتباه سي لکه دا ځای تاسې سمپل بیک سپیس باندې کلیک کوئ دا کوم ډاټونه سلیکټ شوي دي دا بیرته چیک کیږي پاکیږي ګورئ ډن موږ دلته خپل سلیکشن چیک کړ په میګنیټک لاسو ټول کې کریټ کړ یعنی اکثره وخت اوس دومره په لوړو ورژنو کې دومره د استفادې وړ نه دی په لوړو ورژنو کې د دې ډېر یو اسانه طریقه هم شته دی چې مثلا موږ کولی شو له سلیکشن نه استفاده وکړو اوس راځم دلته میګنیټک لاسو ټول کې څنګ کې دلته موږ چیلر سلیکشن برش دا په نوي ورژن کې شته دی وخت زه دلته یو برش داسې یو ډرا کوم تاسې ورته وګورئ او بیا مستقیم راځم په دې سلیکشن باندې کلیک کوم نو وګوره هغه کوم ځای چې ما برش غوندې سلیکټ کړی و هغه یې بیرته ماته چیک سلیکټ کړ خو دې سره څنګ کې یو بل خوندور ټول موږ لرو کویک سلیکشن ټول او آبجیکټ سلیکشن ټول آبجیکټ سلیکشن ټول باندې به وغږیږو خو اوس یو کویک سلیکشن ټول باندې خبرې کوو کویک سلیکشن ټول چی کوي که چیرې زه د خپل برش سایز زیاتوم نو دلته چې هر چیرې زه کلیک کوم ګوره په یوه کلیک باندې ماته دا ټوله معنا واخیستله یعنې ضرورت نه و چې مثلا موږ لاړ شو میګنیټک لاسو ټول واخلو او استفاده یې کړو که نه نو څومره چې کار اسانه وي دوغومره ښه دی او چې څنګه موږ دا آلټ پرس کوو نو دا ګورئ ماینس کېږي منفي کېږي کوم ایریا چې مثلا موږ ته په کار نه دی دا مستقیم موږ چی کوو ماینس کوو په دې شکل باندې وګورئ صحیح شو اوس له دې نه موږ باید څه رقم کاپي واخلو په کنټرول جی باندې کنټرول جی سیم څنګه پریس کړه دغه مڼه ده مستقیم راځو هماغه مستر بین پوسټر ته یې راوړو او د دې سایز کوچنی کوم زه او غواړم چې مثلا دا زموږ مڼه د مڼې د دروازې شاته راشي نو دا به څنګه کوم نو دا لیر به زه رااخلم کنټرول سکویر بریکټ باندې به ډاون کوم او ښکته به یې راولم او لږ به یې داسې روټیټ کړو چې دا کونج چی شي لږ ښایسته ښکاره شي نو اوس راځم بل سلیکشن ته بل سلیکشن زموږ چی دی میجیک وان ټول میجیک وان ټول دی دا چی کوي دلته یو ښایسته شانته ایمیج ما هغه کړی دی دا هغه کوم رنګونه چې په یو تصویر کې یو یکسانه وي یو رقم وي هغه رنګونه سلیکټ کوي فار اگزامپل دلته زه که څنګه کلیک وکړم نو وګورئ یوازې هغه رنګونه انتخاب کړل کوم چې سره یو رنګ دي بیرته دا کنټرول ډي کوم دلته راځو ګوره څنګه زه کلیک کوم هغه ایریاوې سلیکټ کوي کوم چې رنګونه یو رقم ته دي صحیح شو دلته که چیرې موږ ستاسو په یاد وي اډ ټو سلیکشن باندې کلیک وکړو نو دا چی کوي څومره سلیکشن چې موږ ته پکار ده په همغه اندازه باندې موږ ته چی کوي سلیکشن کریټ کوي اوس دلته دې سره څنګ کې ټالرنس یو بل آپشن موږ لرو که چیرته زه دا د ټالرنس آپشن لس کم بیا چی کوي ګوره بیا ډیر شارپ او ډیر هغه رنګونه انتخابوي کوم چې لږ سره ورته والی لري یعنې زیات نه خو که چیرته زه بیرته راشم د دې اندازه 50 کم او بیا سلیکشن وکم نو ګورئ څومره ایریا یې موږ ته سلیکټ کړه صحیح شو نو دغه لږ ډفرنس دی په دغو استفادې باندې ستاسې لږ لږ استفاده وکړئ انشاءالله چې لا به هم پې پوه شئ راځو آبجیکټ سلیکشن ته آبجیکټ سلیکشن چی کوي آبجیکټ سلیکشن څنګه موږ انتخابو هغه یو آبجیکټ سلیکشن له نوم نه معلوم دی یو آبجیکټ موږ ته سلیکټ کوي که زه چیرې دغه ایریا باندې دومره هغه ډرګ کړمه نو وګورئ چی کوي مستقیم
هغه سلیکشن یې راته واخیسته کوم چې مثلا دغه زموږ سکای اسمان دی که نه. د دې اګزامپل لپاره به زه یو بل اسانه یو ښه تصویر ما دلته راوړی دی. وګورئ دلته موږ یو موډل دی. زه غواړم دا له بکګراوند نه ایسته کړم. دا به همدغه آبجکټ سلیکشن ټول مې انتخاب کړی دی. دا په یادونې وړ ده، دا په نوي ورژنو فوټوشاپونو کې دا فیچرز اضافه شوي دي، یعنې پخوانیو کې به دا نه وي. نو نوی ورژن ده نو حتما کار خو به یې لږ اسانه وي. ګورئ دلته یې زموږ چې کوم مستقیم هغه کوم سبجکټ چې دی زموږ هغه یې سلیکټ کړه. اوس که زه له دې نه کاپي واخلم کنټرول جی او دا آف کړم نو وګوره موږ ته یې زموږ دا د کوم سبجکټ مین سبجکټ چې دی د دې چې واخیسته کاپي موږ ته واخیسته. بله طریقه په سلیکشن کې څه شی دی هغه دا ده چې مثلا دلته تاسې ګورئ یو ښایسته شانته پینل ده. دلته هم چنان همدغه بحث دی. سلیکټ سبجکټ دی، که چیرې سلیکټ سبجکټ باندې کلیک کړئ نو تا ته سبجکټ انتخابوي. خو که چیرته دلته څنګ کې وګورئ ریموو بکګراوند باندې کلیک وکړئ مستقیم د دې بکګراوند ډیلیټ کوي او تا ته ستا د خوښې هماغه انځور پرته له بکګراوند درکوي. بیا هم درته یادوم چې مثلا دا فیچر یوازې په پورته ورژنو د فوټوشاپ کې چې شوی دی اډ شوی دی. نو دغه عکس زه را اخلمه بیرته هماغه د سکای ایمیج ته راځم او دا چیک کومه دلته یې راوړم په دغه اندازه باندې. وګورئ موږ هغه بکګراوند کټ که خپل سبجکټ مو راوسته او دلته مې یو ښایسته د نیچر او د طبیعت بکګراوند چیک ورک. نو په دې هیله چې دا کلاس باندې هم تر دې دمه پوه شوي اوسئ. مستر بین پوسټر مو ښه ښایسته جوړ کړه. دلته مڼه دی، که چیرې هره ورځ خوړلی شئ نو ډېره ښه ده، صحت ته ډېره ګټه لري او مستر بین هم لږ لږ درسره ګورئ. قدرمنو زده کوونکو په دې هیله چې تاسو ته د مستر بین پوسټر جوړول د پام وړ ګرځېدلی وي او سلیکشنونه مو زده کړي وي. انشاءالله موږ او تاسې په راتلونکي کې له همدغو سلیکشنو څخه نور استفادې هم کولی شو، ښایسته پوسټر یې جوړولی شو او د دې ترڅنګ ډېر ښه منیپولیشن کولی شو. نو که چیرې زما ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې درسره لایک کړئ او که له ملګرو سره م نه شریک کړئ نو حتما یې شریک هم کړئ او د یادونې وړ ده چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مینه او درناوی.